کوم ګرانو کتونکو دا یو زنانه راغلې ده. دا ماشومان دي ورسره واړه واړه او دی ډېر زیات تکلیف کې دي. خپل تکلیف بیانوي، تاسو ته ووایي. زمونږ ډیره مجبوري ده او دغه اوس تر روژې میاشت را روانه ده. ډېر حالات مو خراب دي. که څه مدد امداد مو راسره وکړو نو دوا بدله کوو. او زمونږ چې دی دغه پکې هم نشته. تېر شوي کال هم ماشومانو ډېر ژړل او حالات مو خراب وو نو موږ پکې نه شو اخیستی. که څه مدد امداد مو وکړو نو ډېره دوا بدله کوو. کتونکو دی وایي چې موږ پروس کال هم بغیر پکې نه دا ګرمي تېره کړې ده. اوس بیا چې دی نو روژه را روانه ده او بیا ورپسې ګرمۍ هغه شروع به شي پوره میاشت. نو کتونکو دی پکې هم نشته او نور هم کور کې ډېر زیات کار خراب دی. دی پردي کور کې پاتې کېږي، د کرایې کور کې، او بېوسي ده، مجبوري ده، عاجزي ده. خپل در فریاد یې راوړی دی. د زکاتونو میاشت ده. که څوک هم وس لري دی سره څه قسم ته مرسته کول غواړي، که په خپل لاس کول غواړي راتلی شي، موږ به یې ورسره بوځو. او که نه نو رابطه کولی شئ چې کله هم تاسو امانت دی ته حواله کوو تاسو ته به واپس ویډیو درلیږو. الله دې څوک د چا محتاجه نه کړي. د لوی الله په امان.